د روژې د میاشتې په اړه یوه وینا. خوندو او وروڼو، په عربي ژبه کې د هجري قمري کال په 12 میاشتو کښې 9مه میاشت د رمضان المبارک په نامه سره یادیږي، او دغه میاشت د اسلام د 5 بناوو څخه په یوه بنا او یوه لوی عبادت پورې خاصه سوې ده، چې هغه عبادت ته په عربي کې صوم یا صیام وایي. نو د میاشتې نوم رمضان المبارک دی، او د عبادت نوم یې صوم یا صیام دی، چې دغه صوم یا صیام د مسلمانۍ د 5 بناوو څخه څلورمه او یوه لویه بنا ده. خو موږ په پښتو کښې دغه د کال 9مه میاشت روژه یا د روژې میاشت بولو، او هغه لوی عبادت ته چې په دغه میاشت کې کیږي هم روژه وایو. نو دغه د روژې میاشت د روژې نیولو یا عبادت کولو میاشت ده، نه د خوړلو او څښلو یا د میلو او چړچو، ورقو او سترنج میاشت ده. مګر که ته د دغې میاشتې د لومړۍ ورځې څخه د خلقو حال ته وګورې، دا خیال او ګمان به دې سي چې خلق دغه د روژې تر میاشتې د مخه خواړه نه خوړل، او اوس د دغې میاشتې په راتګ سره غواړي چې خواړه وخوري. داسې ښکاري لکه تر دغه میاشتې د مخه چې خلقو روژې نیولې. دا ځکه که ته اوس په هغو بازارونو او هغو مارکیټونو کې وګورې چې هلته د خوړو یا ارتزاقي مواد خرڅیږي، یا د سابه او سبزیجاتو دکانونو ته وګورې، همدارنګه د قصابیو او میوه‌جاتو دکانونو ته وګورې، هلته به داسې ګڼه ګوڼه او بیروبار ووینې چې دا خیال به دې سي چې دغه شیان مفت او بې له قیمته ورکوي، او په ټول کال کې به دې دغسې حال نه وي لیدلی. که ته پوښتنه وکړې چې دا ولې داسې حال دی، په جواب کې به درته وویل سي چې د روژې میاشت نه ده. دلته به دې یقین سي چې دا د روژې میاشت نه بلکې د خوړلو میاشت ده. نو د روژې په میاشت کې د خلقو مقصد او مفهوم خوړل او خوړل دي. نارینه مو له سهاره تر ماښامه د خوړو په رانیولو او د ضروریاتو په پوره کولو پسې ستړي وي، او ښځې مو د ماپښین څخه بیا تر ماښامه د خوړو په پخولو په اشپزخانه کې ولاړې وي، او د کورنۍ غړي که ښځې وي که نارینه له ماښامه تر سپېدو چاودلو په خوړلو مشغوله وي. نو اوس تاسې ووایاست چې د روژې میاشت مو په څه شي تېرېږي، په روژه او که په خوړلو؟ یو شیخ وایي یوه سړي زنګ راته وواهه او پوښتنه یې کول چې د خوړو خوړل خو د سهار د اذان سره پرېښول کېږي، مګر زما پوښتنه دا ده چې د اذان د لومړي الله اکبر سره خوله بنده کړم، او که د اذان د آخري کلمې لا اله الا الله سره خوله بنده کړم؟ د ده مقصد دا و چې د اذان تر آخره خواړه وخوري. شیخ وایي ما ورته وویل کله چې د ماښام اذان نارسي، ته خپله روژه د لومړي الله اکبر سره ماتوې، او که د آخري کلمې لا اله الا الله سره روژه ماتوې؟ ده ویل نه، د لومړي الله اکبر سره روژه ماتوم. ما ویل نو همدارنګه د لومړي الله اکبر سره د روژې په نیولو شروع وکړه او خوله بنده کړه. ورونو، د روژې په میاشت کې دغه ډېر خواړه خوړل هغه د روژې د مشروعیت او د روژې د حکمت سره ضد او منافي دي. ځکه د روژې د مشروعیت څخه یو حکمت دا دی چې دغه روژه نیول د انسان د صحت او روغتیا ساتنه ده.
خو موږ په دغه خپله اوسنۍ معامله او ډیرو خوړلو سره چې د روژې په میاشت کې لرو آیا ناروغه کیږو او که صحت لاسته راوړو؟ د شکه وتلې ناروغه کیږو. که نه ته یوه روغتون ته ولاړ شه او هلته به ووینې چې پر هغو ډاکټرانو کوم چې د داخلي ناروغیو ډاکټران دي او د نس علاج کوي نوبت نه کیږي، او هر ناروغه چې ورځي د نس له دردونو شکایتونه لري. خو په حقیقت کې ستا د نس تکلیف ستا د خپله لاسه او خپلو خوړو څخه درته پېښ دی. معافي غواړم، موږ هر یو په روژه کې د یوه اوښ پر اندازه خواړه خورو. که څه هم په کندهار کې د هغو خوړو معلومات را سره نشته چې خلقو د روژه مات دپاره خاص کړي دي یا د روژه مات پر وخت د کومو خوړو سره عادت لري. خو دلته د سعودي عربستان په اصطلاح که درته ووایم د ماښام د اذان سره یوازې د روژې د ماتولو دپاره مو هر یو 10 دانې سمبوسې، 2 کاسې سوپ چې شوربه ورته وایي، 4 ګیلاسه شربت، 1 غاب خرما او 1 ترموس قهوه نوشیجانوي. نو په دغو خوړو خو یې نس دومره وپړسېږي چې لمانځه ته نسي ولاړېدلی. تر دغه خوړلو وروسته د ماښام د لمانځه د ادا کولو دپاره په ډېر زحمت سره مسجد ته ولاړ شي. کله چې د لمانځه څخه راسي دوهم ځل بیا د اصلي خوړو دپاره سترخان اوار وي او 10 ډوله رنګارنګ خواړه پر اوډل سوي وي او دی هم مجبوره دی چې بیا خواړه وخوري، ځکه د کور میرمنو زحمت ایستلی دی او ستړي سوي دي. نو که یو ون نه خوري میرمنې ناراضه کیږي او بله ورځ بیا خواړه نه پخوي او بیا د دغه رنګارنګ خوړو تر خوړلو وروسته هغه ډول ډول خواږه پیریني او مرباوې خوړل کیږي او د هغو د خوړلو دپاره هم مجبوره دي چې ویې خوري. او که چیرې ده نه خوړل نو بیا د کورنۍ غړي یو د بله سره په خوږو خبرو او خوږو الفاظ وایي دغه زما دپاره وخوره، چې در واخله عجبه خوند کوي. نو تر هغو یې خوري چې نس یې د چاودېدلو تر حالته پورې ورسېږي. بیا چې د ماخستن د لمانځه او د تراویح وخت سي نو دی بیچاره دونه دروند وي چې لمونځ خو څه کوي بلکې د لاس پرېوللو دپاره هم نشي ولاړېدلی. او بیا چې لمانځه ته ځي نو په داسې امام او داسې تراویحو پسې ګرځي چې په اسانه سره لمونځ کوي او په تراویح کې کوچني کوچني صورتونه وایي او ټول لمونځ او تراویح په 25 دقیقو کې پای ته رسوي، ځکه د ده نس ډک دی. دی لکه هغه دروند موټر چې پر لوړه نشي ختلی. د دغو ټولو کارونو سبب ډېر خوړل دي. بیا هم کله چې د تراویح د لمانځه څخه راسي نو د وخت لندې میوې ښې یخې سوي وي او په غابونو کې قطار پرتې وي. دا خو نو فاکهه ده او خواړه په هضمېږي او د قبضیت دپاره هم ګټه لري، باید خامخا وخوړل شي. نو ورونو او خوندو زه دا نه وایم چې خواړه مه خورئ، خواړه وخورئ، مګر دونه وخورئ چې اسراف پکښې نه وي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. سورة الاعراف آیات نمبر 11. یعنی خواړه خورئ او د څښلو شیان څښئ خو اسراف مه کوئ. بېشکه چې الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي. همدارنګه موږ ته زموږ لارښوونکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوړلو اندازه راښولې ده او په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي، ابن ماجه او احمد یې روایتوي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي ابن ماجه وأحمد. يعني هیڅ انسان تر نس بد لوښي نه دی ډک کړی. د ابن آدم دپاره فقط څو ګولې یا لقمې کافي دي چې د ده بدن وده په وکړي، او که بیا هم خامخا خواړه خوري نو د معدې درېیمه حصه د ده د خوړلو دپاره ده، او بله درېیمه حصه یې د څښلو دپاره ده، او بله درېیمه حصه یې باید خالي او د ساکښلو دپاره وي. خو موږ دغه ټولې درې سره حصې د خوړلو دپاره خاصې کړي دي. اوبه په زور پکښې ځای و او له بده مرغه د ساکښلو دپاره ځای نه لرو. نو مو داسې حال وي لکه هغه ګډوه یا ټانکۍ چې ډکه سي او ته نورې اوبه ورتویوې او د هغه طرفه ګوړهاری کوي. زموږ هم دغه حال وي چې خاص تیغونه کاږو. نو خود د کورنۍ ټوله غړي مو ناروغه وي او د عبادت کولو توان هم ورسره نه وي. نو د روژې نیولو څخه مو هغه حکمت او مصلحت لاسته نه وي راوړی چې روژه د هغه مصلحت لپاره مشروع شوې ده چې هغه صحت او عبادت دی. الله جل جلاله دغه لویه فریضه په کال کې یوه میاشت د دې لپاره پر موږ لازمه کړې ده چې هم د دنیا ګټه پکښې وکړو، چې هغه سربیره پر صحت او روغتیا د وږو انسانانو په حال هم خبر سو، او هم د آخرت ګټه پکښې وکړو چې هغه عبادت کول دي. خو له بده مرغه موږ په ډېرو خوړلو او ډېر خوب کولو سره دغه د مبارکې روژې دنیوي او اخروي دواړې ګټې د لاسه ورکړو.